پکتیکا مدني فعالان وایي د برمل په شخصي ښوونځیو کې د پاکستاني نصاب په تدریس سربیره ماشومان د افغان حکومت ضد جګړې ته هڅول کیږي. مدني فعالانو او ژورنالیستانو په یادو ښوونځیو کې داسې کتابچې موندلي چې د پاکستان بیرغ، ټانکونه، تیارې، مزایل او د پوځ عکسونه ورباندې چاپ شوي دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست بیا د دغو ښوونځیو د فعالیت په اړه ناخبري ښودلې. پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوما چلډرن ښوونځی، په دې ښوونځي کې مو دا ځل داسې کتابچې موندلي چې پر سر باندې د پاکستاني پوځ د ټانکونو، تیارو، میزایلو، هلیکاپټرو او دې تر څنګ بیرغونه رسم شوي دي. دلته خلک په دې باور دي چې د دې ښوونځیو نه دې تر څنګ چې پاکستانی نصاب پکې تدریسیږي، دغه ماشومان چې دلته زده کړې کوي د افغانستان خلاف جنګ ته هم هڅول کیږي. نه تنها چې دلته نصاب پاکستانی د تاسې وګورئ، دوی ته کتابچې د پاکستان د بیرغونو سره، د مزایلو، هلیکاپټرو سره تاسو دلته کولی شئ. یعنې دلته افغان زده کوونکي دوی د جګړې وحشت د ظلم خاوند تشویقوي. دغه کتابچه یې ښه مثال ده چې د خلکو ته د کتابونو تر څنګ کتابچې هم د پاکستان نه راځي چې د پاکستان د وسلو، د پاکستان د ټانکونو عکسونه ورباندې اخیستل سوي او ماشومانو ته دا ذهن ورکوي چې له دې نه په استفادې تاسو په افغانستان کې جهاد دوامداره وساتئ. زده کوونکي یې وایي دغه کتابچې د ښوونځي د ادارې له لوري ورکړل شوي دي. خو ښوونکي وایي دغه کتابچې په بازار کې تر نورو په ارزانه بیه رانیولي او بیا یې په زده کوونکو پلورلي دي. دا خو په بارډر بازار کې ملاویږي، دا نوي اډې بازار کې ملاویږي چې کومې کتابخانې دي د دغه موږ ته راځي. موږ ورته په روپۍ باندې اخلو او زموږ چې کوم طالبان دي دې ته یې ورکوو. نو تاسو چې دغه کتابچې په ټولو کې انتخاب کړي چې په هغه باندې ټول جنګي عکسونه دي، نورې کتابچې تاسې نه شوئ انتخابولی؟ دا خو موږ ته چې کوم اخلو، موږ خو صرف دا ریټ په حساب سره چې کوم قیمت یې دی چې ارزانه وي موږ اخلو. موږ غریب خلک یو. د پکتیکا د پوهنې ریاست بیا د دغو ښوونځیو د فعالیت په اړه ناخبري ښودلې. هېڅ چاته اجازه نه ورکوو او که شی د خلکو په دغه کې ګرم دی او موږ څو څه دغه نه اطلاع هم لرو او نه موږ ته چا خبر ورکړی. مدني فعالان وایي دغه ښوونځي مستقیما د پاکستان د حکومت له لوري اکمالیږي او که دولت یې د فعالیت مخه ونه نیسي پایلې به یې خطرناکې وي. محمد الله همتیار، شمشاد راډیو تلویزیون، د پکتیکا برمل ولسوالۍ.